تازه خبر د نیلوفر رحماني غږیز پیغام د افغان انجونو په اړه د طالبانو دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد ته او د ملا محمد یعقوب مجاهد د میړانې ستاینه. د افغان میډیا درنو کتونکو سلام، ستړي مشه، وخت مو په خیر. ګرانو کتونکو که افغان میډیا چینل مو نوي سبسکرایب کړئ، په درنښت سره همدا اوس یې سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ مهمه او تازه خبر تر ټولو د مخکې تر تاسو تر ورسیږي. په ټولنیزو رسنیو او ځینې غیر رسمي سرچینو کې داسې ادعاوې خپرې شوې چې د افغانستان پخوانی ښځینه پیلوټه نیلوفر رحماني له لوري د سرپرست حکومت د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب ته یو غږیز پیغام استول شوی چې پکې د افغان انجونو د تعلیم، راتلونکي او د هېواد د ټولنیزو وضعیت په اړه مهمې خبرې شوي دي. تر اوسه پورې د دې غږیز پیغام رسمي تایید نه دی شوی او نه هم کومې باوري دولتي یا خپلواکې سرچینې دا موضوع په رسمي ډول تایید کړې ده، خو دا ادعا په رسنیو او ټولنیزو شبکو کې پراخ بحثونه راپورته کړي دي. د راپورونو له مخې په دغه ادعا شوي غږیز پیغام کې نیلوفر رحماني د افغان انجونو د تعلیم پر اهمیت ټینګار کړی او ویلي دي چې د نجونو د زده کړه بندېدل کولی شي د هېواد راتلونکی له جدي ستونزو سره مخ کړي. ویل کېږي چې نوموړي په خپل پیغام کې ویلي تعلیم د هر ملت اساسي حق دی او افغان انجونې باید د هېواد په ټولو برخو کې د زده کړو له فرصت لرې نشي، ځکه چې د هغې په وینا د ښځو ګډون په ټولنه کې د پرمختګ لپاره حیاتي ارزښت لري. په همدې ادعا شوي پیغام کې نیلوفر رحماني د افغانستان د امنیتي او سیاسي وضعیت په اړه مهمې خبرې کړي او ټینګار یې کړی چې د هېواد د ثبات لپاره باید ټول قشرونه په تصمیم نیولو کې شامل وي. هغه همدارنګه د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب ته په خطاب کې ویلي چې د هېواد د امنیتي ادارو د مشرتابه ترڅنګ د ټولنیزو اصلاحاتو مسؤلیت هم مهم دی او د تعلیم په برخه کې پرمختګ کولی شي د راتلونکي نسل لپاره ښه بنسټ کیږدي. د ځینې غیر رسمي سرچینو په وینا په دې غږیز پیغام کې د ملا محمد یعقوب د میړانې د جګړې په وخت کې د رول او د هېواد د امنیت د ټینګښت په برخه کې د هغه د هڅو ستاینه هم شوي. ویل کېږي چې هغه ویلي که څه هم د نظر اختلافات موجود دي خو د وطن د ساتنې او امنیت په برخه کې د هر چا هڅې د درناوي وړ دي. سیاسي شنونکي وایي که دا ډول پیغامونه واقعي وي یا یوازې ادعا وي، د افغان انجونو د تعلیم موضوع په هېواد کې یو ډېر حساس او مهم بحث دی چې د خلکو، دیني عالمانو او نړیوالو بنسټونو پام یې ځان ته اړولی دی. یو شمېر کارپوهان بیا باور لري چې د ښځو د تعلیم موضوع یوازې تعلیمي مسئله نه ده بلکې د هېواد د اقتصادي پرمختګ، کاري ځواک او ټولنیز ثبات سره مستقیم تړاو لري. هغوی وایي چې د نجونو د تعلیم پرته د هېواد نیمایي انساني ظرفیت له کاره لویږي. په ورته وخت کې نور شنونکي بیا ټینګار کوي چې د ټولنیزو رسنیو هر ډول خبر باید له احتیاط سره وکتل شي، ځکه ډېر وخت ناسم یا غیر تایید شوی معلومات په چټکۍ سره خپریږي او د خلکو ترمنځ ګډوډي رامنځته کوي. د افغان میډیا درنو کتونکو دا زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر، تر بیا مو په الله سپارم.